بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی او دا د زما چینل د نقیب کلزی په نامه باندې دغه چینل دی. هر مخصن به موږ تاسو دلته مجلس کوو د پښتون په اقدار، ویلیوز، دود، دستور، ننګ و ناموس، کورنۍ ژوند زموږ ستاسو د ګلۍ او د علاقې او د پښتون او د پښتونوالي او د پښتونولي په حواله باندې حجرې او د بیټک مجلس به کوو. زموږ تاسو ته کوم ستونزې په ټولنه کې راپېښې دي پر دې باندې به موږ مجلس کوو، او دا به د رشتو په حواله د پلار او د زوی، د لور، د مور، د خور، د ورور، د رشتهدارانو، د یارانو، دوستانو، کاروباري انداز باندې چې کومې زموږ دوی په مابین کې رشتې دي یا نفسیاتي مسلې دي، یو بل سره کومې شخړې دي، پر دا باندې به موږ مجلس کوو هر ماخستن. نو زما بل چینل نسته، بس دغه یو چینل دی. ان شاء الله تعالی تاسو دغه چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ چې ده د ګنټۍ چې دی د نشان د پریس کړئ، دباوې کړئ چې بیا هر ویډیو زه ماخستن د ماښام د اذان بعد او د لمانځه بعد چې کله اپلوډ کیږي که خدای کول دا در ټولو مخکې اول د واره در تاسو در ورسیږي. نو د پښتون په حواله باندې د پښتون چې کوم په آپس کې اړیکې دي زموږ دوی په ټولنه کې، پر دا باندې یو څوک هم نه علما، نه نواب، نه خان، نه سردار، هېڅوک هم مجلس نه کوي. ما او تاسو به مجلس کوو. تاسو کمنټ وکړئ او زه به ستاسو کمنټونه وایم که خدای کول پر را روانو شپو کې پر ویډیوګانو کې به حال احوال سره کوو. او زما دلته لاندې وټساپ نمبر هم دی، که خدای کول پر دا باندې تاسو برای راز د ما سره تړون هم نیولی سئ، نه اړیکه نیولی سئ. نو دا د دوستانو د نقیب کلزی چینل دی. تاسو پر دا باندې چې دی هغه مجلس وکړئ، یو بل ته لینک سره شیر کړئ او کمنټ پر ورکړئ، لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ. هر ماخستن به انشاءالله دالته موږ مجلس کوو. وګوره زموږ ستاسو په ټولنه کې د خوندو په مابین کې، د ورونو په مابین کې پر معمولی شي باندې جګړه راشي. پکښنیوالې دا جګړه موږ کوو نه، او سره خوږ هم کو، یو بل سره هم ډبوو نه، په چپلاخ هم سره ووایو، بغار هم یو بل کښنیان سره وایي. لیکن یوه ګنټه بعد برته هغه کښنیان چې دی برته سره کښیني، هغه خور او ورور دی نه، برته سره کښیني، بیا خپلې بازۍ کوي، کورکۍ کوي، یا دا رقم نور مجلسونه کوي. نو دا مشران اکثره د کښنیانو پر دا رویه باندې یو د بل سره خوابدي سي، تا زما کښنې ته دی وویلې، تا زما کښنې ته دغسې وویلې نه. لیکن هغه کښنیان چې مشران خوابدي سوي د دوی د وجې هغه کښنیان برته سره کښیني، خپلې بازۍ سره کوي. نو دا رقم دغه کښنیان چې رالوی سي، مشران سي، نو بیا پر معمولی خبره باندې چې سره خوابدي سي، بیا دا خوابدي ولې کلو ته سره ورسیږي. پر دا باندې موږ مجلس کوو چې په کښنیوالي موږ یو بل څومره زغرده سره ماف کو. نو چې رالوی سو، غټ سو، عقل و شعور مې پیدا سي نه، نو باید چې نور زموږ دوی چې دی هغه یو د بل سره اړیکې نور مضبوطه سي او وفاداره سي، یو د بل سره قرباني یو بل ته ورکو، یا موږ الټا یو د بل سره نور خوابدي کیږي. نو پر دا باندې موږ مجلس کو، پر دا باندې نه ولاکه نه څوک یو عالم ګایږي، نه بل څوک ګایږي. بس دا د زموږ د پښین وطن کوټ و د لورلایي، ژوب، بوري، دا رقم دوکۍ، ارنایي، چمن، کلا عبدالله، کلا سیفلا او سنجاوي او دا رقم مسلم باغ او پښین برشور، دا ګرده علاقه کې به موږ پر دغه یوټیوب چینل باندې د نقیب کلزی پر دغه یوټیوب چینل باندې به موږ هر ماخستن غږیږو. او په خارج کې چې کوم دوستان ما ګوري یا اوري او هغه ته ښه راغلاست وایو، کمنټ پر ورکوي او ما ته په وټساپ چې دی راوکړي چې په کوم مجلس باندې موږ یا په کومه موضوع باندې په مستقبل کې موږ ویډیوګانې جوړې کړو. نه نو دا سفر خو به جاري، ولې دا تازه چینل دی، که خدای کول سوکه به گروت کوي، سوکه به ترقي کوي. نو دا ولې شپې دي د ما سره ملګري وکړي، دا زما یو یوټیوب چینل چې دی دا سبسکرایب کړي. مخکې بیا الله مالک دی وروره موږ به سفر جاري ساتو، په دا ډیجیټل ورلډ کې به موږ سفر جاري ساتو. خدای مهربانه دی دا دومره خلکو ته بری او کامیابی حاصلوي. نو زموږ مقصد هم دغه دی، زموږ مقصد هغه دی د خلکو د فایدې او د ګټې د یو ښه کلام وکړو. نه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی، که څوک صدقه نشي کوي، ښه خبره، ښه خندا، ښه مجلس، دا هم صدقه جاریه ده. نو که موږ ښه مجلس وکړو نه، او ښه څوک چې پیسې لري هغه دې خیراتوي، موږ بیا دا خبرې لرو، مجلس لرو، ښه پښتو لرو، دا خلکو ته ورښیو. نه
دلته به بانډارونه نه کیږي، پالتو خبرې به نه کیږي، نه به ګپې کیږي. دلته به موږ د ایجوکیشن په حواله باندې، د اسلام په حواله باندې، یا زموږ د پښتونوالي چې کوم دود و دستور دی، د دې په حواله باندې به موږ مجلس کوو. نو برای مهرباني دا سبسکرایب کړئ. بیا ښه راغلاست درته وایو انشاءالله تعالی. هر ماخستن به د ماښام او د ماخستن د لمانځه په مابین کې به زما ویډیو چې دی، یو 10 منټه ویډیو به پر مختلف موضوعات باندې به موږ د پښتون پر ویلیو، زاکدار، دود، دستور، ننګ و ناموس و غیرت و زموږ چل چلاو، زموږ اړیکې، پر دا باندې به موږ مجلس کوو. نو تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله. زما دا لاندې ویډیوګانې چې دي دا سره وګورئ، او یو بل ته لینکونه سره واستوئ، شیر یې کړئ، فارورډ یې کړئ، کمنټ پر ورکړئ او لایک یې کړئ. د دې سره سم نقیب کلزي ته ورکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.